کې د ډېر hebat نه سپینګیري شي دومره لوی روب به د دې ورځې چې هلکان د سپینګیري شي السماء منفطر به او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې الله فرمایي چې دا د قیامت ورځ به دومره hebatي ورځ دومره د خوف او د یاري ورځ وي یوم یجعل الولدان شیبا چې هلکان به پکې د ډېر hebat نه سپینګیري شي دومره لوی روب به د دې ورځې چې هلکان د سپینګیري شي السماء منفطر به او د اسمان به ټوکړي ټوکړي شي او په دې ځمکه به راوغورځي قرآن کې راځي القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث قارعة ستوي الله فرمائي قارعة غورزدا يوم يكون الناس كالفراش المبثوث چې دا بني آدم با پاس په دې فضا کې د ملخانو په شان والو لکه د ملخانو سیل چراشي او د اسمان لاندې کنارې پټي کی نو دا خلق به د ډېر hebat نه د ملخانو په شان والو وتكون الجبال كالعهن المنفوش او دا غرونه به د ډېندت شوي وړای په شان په اسمان کې والو لکه دا برستنی او توشکونه چې ډکوي نو پیژنې هغه ته ټول دستنو ډکول والا ډنډک ورته وي څوک ورته عذاب ورته وي هغه مومند ته یو ډنډک والا تلا هغه چې کتلی دي ورته نو خیال کړي چې او یا په خبر کې چې قوالی کوي جوړدار نورانی ولې دی ورته چې قوالی وغوا قوالی خو به نه ماشه استاسو کفاری وی چې چم بل ورځ راته یو تم یار دومره کیږي ما ته یې نه د جمعې په ورځ دا پروګرام نه پټی کې څه ډېر خوند نه کی مالتا کرشکت نو یو وړو کې باندې نه غسته او تا ګیرا کنک بعض خلق تارویت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ناغا یا خو په ډېر خشان کې او یا که ذات اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم په داسې شان کې وګوري چې یا جامع خیره نه یا وغیرہ وغیرہ نګدی بدا معنی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات اقدس دی هغه شیشه ده د چې ورته وکړه نو د ته د خپل مخ پکې ښکارا شو نو داغه په ذات کې نقص نشته نقص په دکې چې ورته ښکارا شو چې تاکي دا نقص ته ذکر په خوب کې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دا نقص وي بعضی وخت کې بعضی ائمه چې دي هغه خدای په خوب کې لیدل لکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه متعلق راځي شاغ یو کم سل کرتے اللہ تعالی په خوب کې لیدل حضرت امام حنبل رحمت الله علیه چې د متعلق راځي چې د خوب کی ګوري چې الله تعالی ته می پیشو شو نو ما ته تاسو کو چې یا الله ته پس شي خوشاله ګډر والله پاک ما ته وی چې زه ډېر خوشاله یم په تلاوت القرآن څوک چې د قرآن تلاوت ډېر کوي زه په دې ډېر خوشاله یم نو بیا ائمه په خوب
خوب کې الله تعالی سره هم راز و نیاز شوه لاندې سطح تراشي د غرغشتو مولانا صاحب